غوښه او چرګان زموږ ضرورت هم دی، خو که د دې استعمال د حفظان صحت په اصولو باندې ونه شي نو دا زموږ صحت دپاره نقصان سبب هم ګرځېدی شي. د طب ماهرین وایي چې 300 نه زیات داسې رنځونه دي چې دا د انسانانو نه ځناورو او ځناورو نه انسانانو ته لګي. دې بیمارو ته زونوټیک ډیزیز یا بیماری ویلی شي. د چترال بازار کې دننه د غوښې او چرګانو دکانونه پرانیستي شوي دي چې دې سره د میوې، سبزۍ، میټای او بیکري دکانونه هم دي. د طب د ماهرینو رایه ده چې کوم څیزونه موږ بغیر د ویشلو یعنی پخولو نه خورو لکه بسکټ، سلاد، میوه، میټای وغیره، کوم چې د چرګانو او غوښې سره جوس پراته دي نو هغې نه موږ ته زونوټیک بیماري هم لګېدی شي. په دې اړه زموږ ټیم د بېلابېلو بازارونو سروې وکړه او خلکو نه تپوسونه وکړل نو زیاتره خلکو ووي چې د دې چرګانو دکانونو او د دې د ګاډي چې کله بازار کې تیریږي د دې نه دومره سخت ګنده بوی راځي چې ګیر ټیپل خلک خوراک ساکو نشي کولی. उसके बाद से उसके जो बदबू है वो काफ़ी दूर तक फैल जाती है, जिसकी वजह से आसपास के दुकान वालों को और आने जाने वालों को बहुत तकलीफ होती है. इनकी बदबू से जो है ना पूरे बाज़ार में बीमारी फैलती है. बच्चे यहाँ आते हैं, लेडीज़ ख़वातीन यहाँ आते हैं. यहाँ एक वबाई बीमारी फैलने का ख़तरा हमेशा, क्योंकि जब इनको कचरा उठाने वाली वो गाड़ी जब आती है ना तो उससे इतनी बदबू फैलती है पूरे बाज़ार में, लोगों को उल्टियाँ लग जाती हैं. ولې بازار کې چې کوم د چرګانو دکانونه لري دې نه ډېر سخته بدبو راځي. د دې لپاره یې ځان نه مارکیټ مقرر کړی شي. د تاجر یونین پخواني صدر شبیر احمد وایي چې په دې اړه پخواني ډیپټي کمشنر خط و کتابت هم کړی و چې د چرګانو او غوښې دکانونه دي د بازار نه بار جدا مارکیټ کې ولګول شي. मुर्गियों की दुकान बाज़ार के अंदर हैं, जो इनके जो वो गंद उठाने के वक्त जो गाड़ियाँ आउट डिस्ट्रिक्ट से इधर आते हैं वो सारे बाज़ार में बदबू फैलाते हैं. د چترال ډیچو یا ډسټرکټ هیلث افیسر هم د چرګانو نه د دې رنځونو د لګېدو تصدیق وکړو. परिंदों से मुंतकिल हो, जिस तरह कोई जोनेटिक अगर बीमारी है वो बिल्कुल लग सकती है अगर इस तरह हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जाता. ډیپټي کمشنر انور الحق وایي چې د اولس په غوښتنه دوی د چرګانو او غوښې دکانونه جدا مارکیټ ته شفټ کول غواړي، خو باید چې دکانداران دې هم دوی سره مرسته وکړي. حکومت اس پہ جو ہمارے ٹی ایم اے وہ ایکشن بھی لیتی ہے. اس میں ہمارے جو ویٹرنری ڈاکٹر ہیں وہ بھی وزٹس کرتے ہیں. ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو سپریٹ کر لیں. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم چترال میں ایک ماڈل شاپس بنائیں میٹ کے حوالے سے، چکن کے حوالے سے، ویجیٹیبل کے حوالے سے. د سیمې خلک د حکومتي چارواکو نه غوښتنه کوي چې د چرګانو او غوښې دکانونه دي د بازار د میز نه بار جدا مارکیټ ته منتقل کړي، ځکه چې د دې دکانونو او د چرګانو گاډي او خاص کر کم گاډي کې چې د چرګانو فضله وړي شي د هغې نه دومره سخت بوی راځي چې څوک ته ساه نشي اخیستی. د چرګانو کچره یعنې فضله وړلو گاډي باندې ترپال هم نه وي او د هغې نه د رنځونو خورېدو هم جره کیدی شي. اخندزاده ګل احمد فاروقي، چترال.